تعلیم په خپله ژبه کې دی، د هغوی عدالت په خپله ژبه کې دی، د هغوی اخبار او ټي وي په خپله ژبه کې دي، د هغوی په ژوند کې، په مارکیټ کې، په کاروبار روزګار کې خپله ژبه ده. او د کوم قام چې خپله ژبه نه وي نو هغه قام په شا ځي، هغه ورکېږي، هغه ختمیږي، هغه فنا کېږي. کله چې ته بله ژبه زده کوې نو ته بل مذهب هم زده کوې. د بل چا ژبه چې ته زده کوې نو ته د بل چا مذهب هم خپلی، د بل چا مشران هم خپل مشران ګڼې، د بل چا تاریخ هم خپل تاریخ ګڼې، د بل چا روایات هم خپل روایات ګڼې. او کله چې خپله ژبه هېرې نو دا ټول درنه هېرېږي. زما بچی صلاح الدین ایوبي ډېر ښه پېژني، طارق بن زیاد هم ډېر ښه پېژني. پېژني که نه پېژني؟ محمد بن قاسم هم ډېر ښه پېژني، خو حاجي صاحب تورنګزی نه پېژني، باچا خان نه پېژني، فقیر ایپي نه پېژني، خوشحال خان خټک نه پېژني، ملک احمد او شیخ ملي نه پېژني، او ایمل خان او دریا خان نه پېژني. ولې نه پېژني؟ ځکه چې د ده په نصاب کې نشته. او دا نصاب چې دی دا جوړیږي د دې دپاره چې دا بچی د خپل تاریخ نه او د خپل ځان نه خبر شي. دا شاعران ادیبان چې تاسو ګورئ د پښتونخوا دا چاڼ کړي خلک چې ناست دي، د دې ټولو مقصد هم دا دی چې بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم پکار دی، بچي د خپل تاریخ نه خبرېدل پکار دي. دغه کار چې دی دا ارشد جان شاهکار بالکل د مجاهد په شان شروع کړی دی، د هغه ملګرو شروع کړی دی او دا روانه ده دا سلسله. په یو وخت کې دا کار چې دی هغه عبدالاکبر خان اکبر کو، فضل رحیم ساقي کو، عبدالمالک فدا کو، غنی خان کو، دغسې پسې ځای اشرف مفتون کو، ډاکټر اعظم کو، اشرف غمګین کو، او داسې پسې ځای دا ټول مشران چې وو بلا مشران دي، دوی ټولو دغه کار مخ په وړاندې بوتلی دی او تر نن یې موږ ته رارسولی دی. دا کار د دې نوي کل ځوانانو دی چې هغوی خپلو بچو ته، خپلو کشرانو ته، خپل راتلونکو نسلونو ته خپله ژبه او خپل ثقافت، خپل تهذیب ورسوي. که نه نو دا یاد ساتئ. تاسو چې کله ګورئ تاسو خوبونه وینئ، چېرته خوبونه مخامخا وینئ که نه؟ خوبونو کې تاسو څه وینئ چې تاسو له ښه انګریزي هم درځي، ښه اردو به هم درځي، ښه عربي به هم درځي، ښه فارسي به هم درځي، خو تاسو چې کله خوب وینئ نو په خپله ژبه کې به وینئ. چېرته په بله ژبه کې هم خوب لیدلی؟ چا په عربۍ فارسۍ کې خوب لیدلی، په انګریزۍ کې خوب لیدلی؟ نه دی لیدلی. خپله ژبه چې دا ستا په شعور او لاشعور کې دننه پرته ده، د دې نه ستا په هېڅ حال کې خلاصېدل نشته. بله دا ده چې ژبه موږ وایو چې زموږ بچي د انګریزي هم زده کوي، زموږ بچي د اردو هم زده کوي، په انګریزۍ به د دنیا سره روزګار کوي، په اردو به په خپل وطن دننه روزګار کوي، فارسي دې هم زده کوي ځکه چې ډېر عالي ادب دی پکې، عربي دې هم زده کوي ځکه چې د قرآن ژبه ده، خو دا خپله ژبه دې هېروي نه. دا لیکوالان چې دي د ارشد جان شاهکار په شان دي خپلې د بچو رزق رالی او دا کتابونه پې چاپ کوي او د دې غرض دپاره چاپ کوي چې دا زما بچو ته ورسي، زما راتلونکي نسل ته ورسي چې هغوی د دې د اهمیت او د ضرورت نه خبر شي. شاعران چې دي دوی ته د قام سترګې ویلی کېږي، دوی ته د قام دماغ ویلی کېږي، دوی ته د قام ضمیر ویلی کېږي. دا شاعران چې څه وایي نو دا خواصې په ظاهره باندې لیوني ښکاري، خو دا نور ټول خلک چې دي دا کوم چې په پیسو ورپسې دي دا خلک ټول لیوني دي او دا شاعران پکې یو څو روغي، دوی ته پته وي چې څه پکار دي. غني خان وایي ژوند که تش فرني سټل وي دا خو سپی هم شي سټلی، که تش نسل زیاتول وي دا غوی هم شي کولی. زموږ مقصد خدا نه دی چې غټ کور جوړ کړو، غټه ښځه دي او غټ مال دي او بس دا خو ژوند نه دی، دا غواړو ژوند دی نه. که دغه تاسو ته ژوند ښکاري نو بس ټول هم دغه ژوند تېروئ، او که تاسو ته دا ښکاري چې مونږه د قام لا د وطن لا د خلکو له څه کول دي زموږ په ذمه نو چې دغه کار کول دي نو د هغې دپاره به ملا تړلي او دغسې به شپې روڼولي څنګه چې زموږ مشرانو کړي دي. د دې وطن نه فرنګی چا زغلولی دی؟ ستاسو مشرانو زغلولی دی. تاسو نشئ خپل قامي مقصد حاصلولی. ستاسو مشرانو چې کومې قربانۍ کړي دي تاسو له ټول بر صغیر نه چې فرنګی تللی دی نو هغه د دې سیمې خلکو حرکت کړی دی او د هغې نه پسې فرنګی ویستی دی. نورو خلکو پسې خپې درزولي
خو قرباني زما مشرانو کړې ده، جیلونه تیر کړي دي، شهادتونه کړي دي، خلک دغه یتیمان شوي دي، بچي ښځې کونډې شوي دي، بوډاګان مور او پلار د بچو په لاشونو د هغې په بوټو باندې په جړا جړا ځان وجلی دی، د هغې قبرونو ته شپې تېرې کړي دي. دا داسې ټوکه نه وه چې دا راغلې ده، دا ازادي راغلې ده. بله دا ده چې زه اکثر خلک وایي چې پښتانه چې دي دا ډېر وحشیان دي او دا جنګیالي دي. قطعا پښتانه نه وحشیان دي نه جنګیالي دي. پښتنو په تاریخ کې چرته د چا سره جنګ نه دی کړی. جنگ پښتنو کله کړی دی چې کله د دوی عزت ته، د دوی وطن ته، د دوی دین ته، د دوی خاورې ته خطره پیښه شوې، نو دوی ټوپک راغستی دی او دفاعي جنګ یې کړی دی. اوفنسیو جنگ دیو نه دی کړی، دوی ډیفنسیو جنگ کړی دی. ټول عمر پښتنو د خپل عزت او د خپل دین او د خپل خاورې د حفاظت لپاره توره ټوپک راغستی دي. نو دا چې په مونږ الزام لګي چې دا پښتانه وحشیان دي، قطعا داسې نه دي. د پښتنو په وطن کې، په کلي کور کې چې څوک غلط کار وکړي، د چا سره ظلم وکړي، ټول کلی ورسره خبرې بندې کړي. نو پښتانه د دنیا د ټولو نه غوره قوم زه ګڼم او هغه په دې ګڼم چې په پښتونولۍ ټینګ ولاړي، نو هله دا غوره دی. نو راځئ چې ټول په شریکه باندې د خپلې ژبې، خپل قام او د خپل وطن د ښېګړې دپاره د خپلو بچو نه د خپل تاریخ د هېرېدو نه بچ کړو، دا خپله ژبه ته د هېرېدو نه بچ کړو. او دغسې شاعران څنګه چې ارشد جان شاهکار پیدا شوی، تاسو ته خو باسې لیونی ښکاري او تاسو به وایئ چې دی پکې کتاب هم چاپ کوي او د ده سره پیسې ډېرې شوي دي، زما خیال دی ضایع کوي. تاسو چې دا وګورئ نو تاسو ته به دننه پته ولګي چې ارشد جان شاهکار د پښتونخوا د غزل په ښایسته شاعرانو کې یو ښایسته اضافه ده. او انشاءالله تعالی چې موږ به یو ځل وینو، د اشنغر سیمې ډېرې لویې لویې نامې پیدا کړي دي او د ارشد جان شاهکار د وړمبي قدم نه دا اندازه کېږي چې انشاءالله تعالی چې دی به د پښتونخوا په خاص شاعرانو کې یو خاص شاعري یو ځل هم بیا مبارک شه، بیا مبارک شه. بانګونه ووایي، خبرو ته م ډېر زړه کېږي، خو وخت کم دی او زه به صرف د دې رباعي سره اجازت غواړم. حمزه بابا وایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه مېړنو پښتو، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، چې هره پرده غږ کې چې پښتو پښتو. ډېره مننه، ډېره مننه.